د صوابۍ سرکاري سکول ګورنمنټ پرایمري مټونه صادق آباد ټوپۍ کې 950 ماشومانو لپاره 8 کمرې دي چې پکې دوه کلاسونه راوستل ګران کار دی. د سکول انتظامیې سیوا ماشومانو له پخپله خرچه د کرایه بلډینګ نیولی دی چې دغه شان د ماشومانو قیمتي وخت د ضایع کېدو نه بچ کړی شي. د سکول هیډ ماسټر وایي حکومت هم د دې مسلې د حل کولو لپاره کوشش کوي او ماشومان غوښتنه لري چې د تعلیم محکمه دې د مسلې حل کولو ته فوري توجه وګرځوي. نو زمونږ د سکول چې کوم دی د دې خوا او شا نور سکولونه نشته دی، نه د ګرج دی نه چې کوم دی نو ورسره بوای شته دی، 4-5 کیلومتر کې سکولونه نشته دی، بل داخلي ډېرې زیاتې شوې. چې کله داخلي ډېرې زیاتې شوې نو موږ خاصه په هغه سکول کې چې کوم مین زموږ سکول دی په هغې کې ځای کم دی. تاسو تقریبا وګورئ چې هغه کنال یا 17.5 مرلې ځای دی او په هغې کې 8 کمرې دي. نو هغه 8 کمرو کې ماشومان بیخي نه ځایېدل. نو موږ چې دا وکتل چې یاره چې کوم دی دا ماشومان ډېر زیات بد حالت کې دي، د دوی تعلیمي چې کوم دی نو هغه دوی ته موږ پرسنل توجه نشو ورکولی. په دې وجه موږ دا سوچ وکړو چې انرولمنټ هم سیوا وشو، ماشومان هم ډېر زیات چې کوم دی نو هغه داخل شو. موږ وی چې د ماشومانو ته اسانتیا شي، د ماشومان ته چې کوم دی موږ دا شان یو ځای هایر کړو چې دوی ته په سبق یادولو کې او سبق ویلو کې اسانتیا وي. موږ په خپل ټیچرز ډېر فخر کوو چې هغوی د ځای د کمي په وجه د خپل جیبه پیسې ورکړې او موږ یې د کرایې سکول واخیسته. موږ د خپل سکول د استادانو دپاره لاس په دعا یو چې په دې مشکل وخت کې زموږ خیال وساتو. الله دې دوی همیشه خوشحاله ساتي. موږ د خپلو استادانو ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ لپاره په خپلو پیسو باندې یو بلډینګ ونیسو او دې دپاره چې موږ د خپل تعلیم نه محرومه نه شو. موږ د حکومت نه دا طالبه کوو چې زموږ دپاره د یو نوی بلډینګ جوړ کړي. गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मटुना के मोहतरम असातिज़ा खराज तहसीन के लिए लायक है कि हमारे लिए अपनी पाकट से मनी से कराए इमारत ली और हमने हुकूमत की मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए नया बिल्डिंग बनाए. عقیبه د نورو کمرو چې کوم دی نو څه وینا به وکړه، بعضو کسانو خو تر اوسه پورې انتظام نه و شوی. نو دا غریبانه راولګېدله او د خپل جیب نه چې کوم دی نو دلته یو کور ونیو، ښه غټ کور دی، مزیدار کور دی او دی هغې کې چې کوم دی نو تنخواه ورکوي میاشت په میاشت. نو ښه دی په زموږ په سکول په وړو باندې لږه راحت راغی، ځکه چې ډېره ګڼه وه چې کلاس ته به ورننوتلې یو شور پکړ به و، ځکه 2 او 3 کلاسونه به پکې یو کلي واورې. نو په هغې کې د استادانو پړایي هم ډېره وه او دی ډېر لوی همت وکړو. دومره همت یې وکړو چې الله دې د دې دنیا او آخرت ښایسته کړي، خپل جیب نه به پیسې ورکړي. اوس خو دې لپاره استادان یو بل منډې وایي چې زما تنخواه زیاته شي او زما پیسې زیاتې شي او دوی استادان راولګېده او د خپل جیب نه یې دغه ورکړو. اورې د دې علاقې آبادي زیاته ده، په دې سبب دلته جینکۍ او هلکان په یوه کوټه کې په سبق ویلو مجبور دي. د سیمې خلک طالب علمان او استادان غوښتنه کوي چې د جینکو لپاره دې په دې سیمه کې بیل سکول جوړ کړی شي چې دغه شان هغوی هم د تعلیم په رڼا روښانه شي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.